د دې اوریان کلچر نه خپلې لوڼه خپل بچي محفوظ وساتئ. کم از کم که په خپلو بچو د سکول او د کالج سبق ویل غواړم نو په دغسې ادارو کې ووایم چې قرآن خو ورځي که نه حافظ د قرآن شي که جینۍ باندې تعلیم حاصلول غواړم نو په داسې ادارو کې ووایم چې د دغه لغړ سیلاب نه خدای پاک پام و امان کې وساتي. اوس د دې اخري حدیث متعلق مختصره غوندې ترجمه راته کوم زبانو. امام ترمذی رحمت الله علیه په یو خاص سند سره دا حدیث محمد ابن سیرین ته رسوي او محمد ابن سیرین فرمایي وی هذا الحدیث دین وی دا حدیث دین دی. دین څه ته وایي؟ دین هغې لارې ته وایي چې سړی چې خدای ته رسېږي. دین هغې لارې ته وایي چې په هغې یو جزا او یو سزا مرتبه ده. یعنی دا د حضور پاک احادیث صرف د خپل ځان د مشغولتیا لپاره نه دي، دا صرف دې لپاره نه دي چې زما د خپل مبارک پیغمبر حدیث چې زه به ووایم نو زما به په یو کوټې لږ تسلي به وشي، د پیغمبر مبارک د خبرو نه به خبر شم. نه، دا یو دین دی، دا یو لاره ده چې یو جزا لري. دین جزا ته وایي، دا یو بدل لري، یو جزا لري. په دې چې تا عمل وکړه الله به د دې یو ښه نتیجه درکړي د قیامت په ورځ. وی فانظروا عمن تأخذون دینکم، دا موږ ته یو قاعده ښیي. وی لږ سوچ وکړئ چې دا دین تاسو د چا نه الی. دا د یوسف خان شیربانو قصه نه ده چې چا نه دې واورېده. دا د لیلا او د مجنون قصه نه ده چې مړه خو چا قصه ده نه، دا داسې یو څیز دی چې الله ماله د پیغمبر په واسطه راکړی. احادیث څه شی؟ د حضور اخبار، هغه قول فعل تقریر، هغه خبرې چې هغه د پیغمبر په ژبه الله نازلې کړي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. زما د ژوند د تېرولو یو طریقه ما ته ښودلې ده، داسې معمولي شی نه دی. وګوره چا نه زده کوې، سړی دروغجن دی او که رښتونی دی دروغجن نه بنا دی. سړی فاسق فاجر دی او که نیک دی د فاسق او د فاجر نه بنا دی. چې ښه پوره عادل وي، عدالت پکې وي او ښه پوره تکړه انسان وي، حافظه مضبوطه وي او په لمنې کوټې داغ هم نه د هغه نه باندې. زمون محدثین هم داسې کړي. دا حدیث چې موږ ته رارسېدلي دي په هغې اسانیدو رارسېدلي دي، په هغه راویانو باندې چې زمون محدثینو هغه راویان چڼ کړي دي. زه به یو مثال درکړم. زمون امام بخاري رحمت الله علیه د یو کښتۍ په سفر دا وکړه. دا مولایان صاحبان خو لږ سادهګان به ورته ووایم، د دنیا په دې امور یې دومره تجربه نه وي، نو پیسې ورسره دي لګیا دي، پیسې شمار پخوا غټې روپۍ چې ویې شمېرلې هغه په یو تیلی کې واچولو، یو غل ورته شیشه غشتی، غل ورته کتل چې دې مولي صاحب سره خو دومره پیسې دي او چې د تیلی کې واچولې غل هغه تیلی مو کته چې د تیلی خو دا ارام دی او د تیلی کې کم مزد نو غل هغه مزد نوټ کړه چې دې مولي صاحب سره دومره پیسې دي، د تیلی دارن د مزد دارن. امام بخاری پاسې روان کړو، غل ورپسې چې دا تیلی به د ده کم ځای ووام. امام بخاري کښتۍ ته وخت قلم ورپسې وکړ چې سامان د کښتۍ سفر وکړ نو د یې غږ اواز وکړ، وی خدای مو بخښه زما نه یو تیلی ورکه شوې ده، دومره پیسې دي پکې، د تیلی رنګ دا دی او د مزي رنګ یې دا دی. امام بخاري ویل حیران شو چې خدای زما د پیسو شي هم دې سړي ته معلوم دی، د تیلی رنګ هم ورته معلوم دی، مزي ورته معلوم دي چې ما په کوم مزي تیلی تړلی. دا څنګه حال او خو چې دې شمېرلی او تیلی کې ټولې غل ورته کتل، غل بیا چغه ووهله، بیا چغه ووهله. خلکو ورته ویل که څه شور دې جوړ کړی دی او چې په چا دې شک یې نو د هغه تلاشي وکړه. نو غل هوښیاره نیک په امام بخاري رانغی، که نیک په ده راته نو ده به وایي چې دا خو زما د تا را سره جوړلي دی
نو غل د بل ځای نه شروع که یو ځای بل ځای اخره کې امام بخاري روان پوره تلاشي ونه واخېسته خو تیلی برآمد نه کړی شو چې کشتۍ منزل مقصود ته ورسېده امام بخاري چې پوه شو نو غل هم ورپسې روان چې د خلکو نه ځان نه شو نو دا غل ورته وایي وی استاد جی مولانا سے هغه زمانه کې بیا څه اصطلاح بھائی جان ودرېږه لغونډې مولانا سے ودرېږه وی نور تم خپې او زم خپې ما خو هغه تیلی دې څه کړه هغه وی ظالمه کاره ما د غلا دعوا ونه کړه وی خو ټیک شو خو تیلی دې څه کړه وی چې تا د غلا دعوا کو کله د خلک راټول زه غلی غوندې د کشتۍ غاړه ته شم تیلی مې راواخېسته سره د پیسو مې دریاب ته وغورځول اوهو دا دې څه وکړل یا به ستا شوې وه یا به زما شوې وه وی ستا کېدې نه شم کړی نو ولې دې کشتۍ نه تیلی دریاب ته وغورځول زرګونه روپۍ دې تباه و برباد دراهم امام بخاري ورته وی تا ته پته شته چې زه څه کار کوم زه د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم سبا تاریخ کې څوک دا ولیکي چې په امام بخاري په پلانکۍ کشتۍ کې د غلا دعوه شوې وه اگر چې دروغ ده خو کېدای شي څوک وایي چې هسې نه رښتیا غلا نه کړې نو زما حدیث به څوک نه قبلوي نو خیر دی که زما زرګونه درهم دریاب کې لو شو خو چې زما د وجې د رسول الله مبارک په لمن او د هغه په احادیثو داغ رانه شي دومره خواري زموږ علماو کړی د دې وجه نه ابن سیرین سوچ وکړ چې دین د چا نه اخلي که په چا معمولي د فسق الزامي کې دې وانخلې د امام بخاري یو میاشت مزل یو سړي پسې وکړ او چا ورته ویل سره د حضور پاک حدیث دی یو حدیث پسې یو میاشت مزل چې لا تپوس یې وکړ ویل هغه نه اس تښتېدلی دی دې ځنګل ته امام بخاري وی ولې وخت ضایع کوم ځنګل ته وتلم نو هغه سړي اس رانیو نو دا اس چې خلک راځي شي نو زولۍ ورته راغونډه کړي اس پې دا ګمان وکړي چې دې کې ونډه ده لکه چرته خلک تش موټي نیسي نو چې راشي دې نیسي نو هغه سړي زولۍ راغونډه کړې وه اس راغی نو کلکې یې راونیو زولۍ وغورځول امام بخاري ورته دې زولۍ کې دې څه ویې سم وی دا نی ولی را غندولا وی دا اسم پیرانی و وی انا لله و انا الیه راجعون ما خو یو میاشت مزل تا پسې وکړ چې تا سره د حضور پاک یو حدیث دی وی راځه یو نه دی ډېر دي چې درته ووایم دونه خواري دې کړې ده وی اوس مې نه دي پکار تا اس سره دوکه وکړه یریږم چې ما سره د حضور پاک په حدیثو کې دوکه وکړه اوس ته تا باندې سوال کوي زموږ بعض علما دا سوال کوي چې ولې اثر دوکه ګناه خو نه ده چرته نیسم په دغه طریقه به نیسم اس که د نو تقدیم همدغه لاره ده هغه ستا په خبره پوهېږي نه چې ای اصا راشه ماله بلکل صحیح خو زموږ په دین کې دوه څیزونه یو ته تقوا و یو ته مروت وایي تقوا څه ته وایي چې د هغه څیزونو نه به ځان ساتئ چې شرعاً ممنوع وي تجنب د هغې امور نه چې مستکره شرعاً دي هغې نه به ځان ساتئ مروت څه ته وایي د هغه څیزونو نه ځان ساتئ چې شرعاً ګناه نه او په عرف کې ښه نه لري نو زمون د دین په استادانو کې به دواړه صفتې هم به تقوی چې شریعت کې کوم شی ګناه ده هغې نه به ځان ساتي هم به مروت وي چې عرف کې یو شی ښه نه ښکاري هغې نه به ځان ساتي یو مثال ده که دلته په دې اکرپورې بازار کې یو عام سړی کېناسته او هغه چولې خوري چولو والا ته کېناسته نو هېڅ ګناه څوک پې بدن نه او که یو شیخ الحدیث مفتی وي او هغه د چولو تال ته کېناست او چولې ورته واچوه او یلکه وایي چټني پکې ور واچوه مرچکین پې ولوله رښتیا ووایم دې خلکو ته په نظر کې بدې ښکاري که نه ښکاري نو د ملا لپاره دا خلاف مروت کار دی به نه کوي
مولانا شبیر احمد عثمانی سے مقدمہ دا فتح الملحین کی لکری کہ عام سرے بیٹو پیکر دی بلال کسو کے اس گناہ نہ داغه د پاره خلاف مروت نه ده لیکن که یو ملا صاحب یو شیخ الحدیث یو مفتی وي او هغه بغیر ټوپۍ نه په دې بازار کې لوس صدقه ګرځي د هغه دپاره دا خلاف مروت ده دی به دا کار نه کوي دا زموږ علماو دقسې چې را روان شوي اثره دې ټګي وکړه ته خو مولی تاله دا کار کم از کم نو پکار ګولی کې ګیا پکار ونډه پکار که بل سړی کې کولی شي ګناه نه ده خو د مروت خلاف نو زموږ محمد ابن سیرین خپلو شاګردانو ته وایي چې دا څه منګړک واقعات نه دي دا احادیث دا داسې نه ده چې ډېر یو بهتر جزاني دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه د الله دین راغلی دی سوچ وکړه چې دا د چا نه اخلي چې په استاد کې د عدالت وي تقوا وي مروت وي او حافظه مضبوطه وي او قسم په خدای اخیری خبره چې دین موږ ته په دغه طریقو رارسېدلی دا حدیث مبارک دا موږ ته په دغه طریقو رارسېدلی امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي وی زما چې څومره استادان دي او ما ته حدیث اخیستی دي استادان نه چې څومره راویان دي تر د رسول الله مبارکه پورې وایي وی د ټولو حالات راته معلوم د ټولو سفرونه راته معلوم دي چې پلان کې کم ځای ته تللی دی کم ځای ته نه چې ما ته پته ولګي چې دی د یو عراقي استاد نه نقل کوي نو دی عراق ته تللی دی او که نه هغه عراقي استاد ده سره ملاقات شوی دی او که نه او وایي ما ته د ټولو راویانو تاریخ پیدایش او تاریخ وفات هم معلوم والله که مونږ ته د لیکنه پورته چا دا پته لګي دې ته دا معلومات شته ولې دې یو استاد نه نقل کوي څه پته لګي چې د ده او د هغه زمانه یوه وه که یوه نه دا خوارې زموږ د محدثینو کړي چاڼ یې کړی چاڼ او بیا امام بخاري په لږونو حدیث یاد کړي دي او لیکلي دي او د 100,000 احادیثو انتخاب یې پکې کړی دارنګې زموږ امام ترمذي څونه خواري کړې ده چې د کوم حدیث کم حیثیت دی هغه یې لیکلی د کوم راوي چې کوم حال دی دا راوي منکر الحدیث دی دا فلان کې دی دا فلان کې دی دا ذاهب الحدیث یو یې ذکر کړی داسې داسې توک خبرې نه دي چې ګینې دا په توک راغلی امام مسلم وګوره نور کتابونه وګوره د مارون دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې ډېر زیات خوشحاله شو ډېر زیات دغه جینکې چا چې مشکات کړي ختم کړ هغې هم د الله نه سوال کوم چې الله پاک دې ښکلې عالمانې جوړ او دې مدرسې هم الله پاک ترقي ورکړي او الله دې مدرسې له برکتونه ورکړي او الله یې د محترم روح مولانا آصف نواز صاحب په علم کې عمر کې برکت پیدا کړي تاسو د مارونو خپل بچي رانه دې سره داخل کړئ سکول به مو کالج به مو سکول هم دی کالج هم دی دین به هم زده کړي قرآن به هم زده کړي شریعت به هم زده کړي او کوم بچی چې حافظ یې ګوره چې کوم بچی حافظ یې د هغه حافظه هم د نورو په نسبت قوي وي مضبوط دی او د الله مدد هم ورسره نو اصل په بچو سکول خو وایه طالب پرې وایه نو په داسې ادارو کې ولې نه وایه چې د هغه دپاره یو برکت وي د هغه ماشوم دپاره الله دې د ادارې نه مزیده ترقي ورکړي هم د جینکو ادارې هم د هلکانو ادارې هم د دوی مدرسې والا چې کومه مدرسه الله دې ورله ترقي ورکړي الله دې ورله برکتونه ورکړي ستاسو زموږ په بچو کې د خدای پاک عالمان و حافظان پیدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.